خپل څه ویني له پرونه بیرته ژوند څومره اغېزمن شوی؟ معروف صاحب ژوند دلته ډېر سخت شوی ده، نو ټلیفوني شبکې بندې دي. ما یو لاره پیدا کړې ده چې دا د انټرنیټ سره وصل یم، کولی شم ستاسو سره تماس ونیسم. بعضې نور ځای ته ټول افغانستان کې د چا سره تماس نشو نیولی، کاروبارونه ټول ولاړ دي. تاسې چې خپل هم کار کوئ طبیعي ده چې ستاسې په کاروبار باندې به هم ډېر اغېز کړی، ځکه که تاسې مشتریان لرئ هغوی سره به مو رابطه هم نه کېږي، نه به ورسره اړیکه نیول کېږي. زمونږ ډېر مشتریان لرو، کاروبار مو ډېر غټ کاروبار ده، خو نسو کولی چا سره تماس ونیسو. کاروبارونه ټول ډاون دي، مکمل په ټول افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. یعنې ټول داسې ده لکه د اختر د ورځې باندې چې هغه انټرنیټونه خطا کېږي، د چا سره تماس نه نیول کېږي، اوس هغه سیستم شروع ده. کاروبارونه ټول ولاړ دي او خلک ټول په تشویش کې دي چې دا څنګه مسله ده. تاسې که د خپل شاوخوا د حالات راته بیان کړئ، مثلا تاسو که سهار خپل محلي بازار ته تللي یا ښار ته وتلي، هلته خلکو څه ویل یو بل سره؟ دغه لومړی ځل د فکر کوم چې خلک به داسې یو څه تجربه کوي، د دوی قصه راته وکړئ، تاسو چې څه سره وویل، څه مو ولیدل؟ بعضې خلک دا رقم وایي چې مثلا زموږ په دې دولت باندې انتقاد کوي چې دا ډېر غلط کار دی، او بعضې خلک وایي چې یا ډېر به ژر رایله سي. نو دقیقا نسو ویلی چې څه وایي خلک. صحیح. خپله تاسې څه وینئ د عادي خلک ژوند یې څنګه دی؟ مثلا دوی چې بهر ځي بانک نه پیسې راخیستلی شي، که بانکونه شته یا نشته؟ مثلا بانکونه ټول بند دي، صرافۍ ټولې بندې دي، د پیسو راکړه ورکړه نشته، د کاروبار نشته. په ښار کې ومه، د ښار نه بلې منطقې ته راغلمه، دلته هم کاروبار ټول ولاړ دی. بس ټولو ځایو کې دغه مسله ده چې د هېچا سره تماس نیول کېږي، ټول کاروبارونه یې ډول. خو تاسې صحیح تاسې ویل چې کاروبار لرئ، یوه ځای نه بل ځای ته طبیعي ده چې پیسې به هم لېږئ. له پرونه بیرته بیا د پیسو استول، حواله کول بهر نه دننه، دا هم ټولې بندې شوي؟ دا ټولې بندې شوي دي. پرون د مازدیګر 5 بجې و 6 دقیقې تر دې مهاله پورې ټول کاروبارونه سقوط دي، ولاړ دي، هېڅ شی نشته. نه پیسې څوک لېږلی سي، که چېرې څوک پیسې درته ولېږي څوک یې نه سي اخیستلی. بس داسې مشکلات دي. تاسې خپله دا د موبایل سیګنال چې ورته وایي هغه نښه، هغه بیخي په دې موبایلونو کې راځي نه، که څنګه که شته د کار نه کوي؟ نه، یو څو دقیقې راسي، سیګنال راسي، انتن لري خو کار نه کوي. او داسې تقریبا د بېګا شپې نه، بېګا تقریبا 8 بجو نه مخ په دې خوا باندې تر سهاره پورې مطلق سیګنالونه ټول بند وو. اوس یو ساعت مخکې سیګنالونه راغله خو کار یې نه کوه. اوس بیا سیګنال بند، بیا هم کار نه کوي. راتلونکو ورځو کې که دغسې انټرنیټ او داسې د موبایل دستګاوې مخابرې ټولې بندې کار نه کوي، څومره ستاسې په ډول د خلکو په ژوند او کار باندې اغېز پرې واچولی سي؟ د خلکو په ژوند باندې به خو ډېر تاثیر وکړي. الان دا اوس زما په کاروبار باندې دونه اغېز کړی دی، یعنې چې زه خپله فکر وړی یم چې خپل کاروبار ژوند زندګي به څنګه مخ ته وړم. په دې خاطر چې انټرنیټ نه وي، د چا سره تماس نسي نیولی، هېڅ کار مخ ته نه ځي. زموږ خپل کاروبار ګرده ولاړ دی په مخ باندې.